سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمن اوسئ د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو زموږ چې دا په انګلیسي زمونې باندې ده مخکې له همدې څخه موږ تاسو ته دوې ویډیوګانې نوره هم اپلوډ کړې وې په همدې د انګلیسي زمونې انلاین کورس کې چې په لومړۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د انګلیسي زمونې پیژندګلوي کړې وه د هغه په بشپړ هدف مو تاسو ښودلی وی چې د انګلیسي زمونې څخه مقصد څه دی او په انګلیسي ژبه کې څه رول لوبولی شي له همدې څخه وروسته بیا کومه ویډیو چې وه موږ په سیمپل پریزنټ ټینس زمونه باندې اپلوډ کړې وه چې په ویډیو کې موږ تاسو ته سیمپل پریزنټ ټینس زمونه په بشپړ ډول در پیژندلې وه سره د تعریفونو د سټرکچر د جملو او د هیلپینګ وربونو نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته پریزنټ کنټینیوس ټینس زمونه په بشپړ ډول در پیژنو چې د همدې زمونې څخه مقصد څه دی او په کوم وخت کې په انګلیسي ژبه کې موږ همدا استعمالوو او سټرکچر یې څه ډول دی مثال هیلپینګ ورب یې کوم دي جملې څه ډول استعمالولی شو ټول مکمل بشپړ طریقه نو تاسو ټول قدرمن لیدونکي فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ انشاءالله د همدې زمونې په بشپړ مقصد به پوه شئ ښه راځو مثال لومړی د همدې زمونې تعریف ته د همدې زمونې پیژندګلوي ته چې همدا زمونه مثال اوس په انګلیسي ژبه کې څومره مهمه ده او کوم وخت کې استعمالیږي او کله موږ له همدې څخه مثال استفاده کو په کومو وختونو کې نو اوس په د همدې زمونې په تعریف کې تاسو په بشپړ مقصد باندې پوه شئ راځم مثال د پریزنټ کنټینیوس ټینس یا په پښتو کې چې معنا ده حاضره جاري زمونه د همدې تعریف ده ښه تعریف یې په همدې ډول دی ډېر ساده تعریف دی present continuous tense it show an action which is happening right now داسې وایي چې present continuous tense حاضره جاري زمونه چې دا هغه عمل ښایي کوم چې مثال په همدا اوس وخت کې پیښیږي یا مثال روان وي پیښ شوی وي جریان حالت کې وي عین داسې وختونو لپاره داسې کارونو لپاره استعمالیږي په داسې وختونو کې موږ استعمالوو کوم کار چې موږ همدا اوس په هماغه ساعت ترسره کوو یا کوم کار په جریان کې وي لکه مثال په ډول مخکې له جملې له اګزامپل به زه تاسو ته یو دا مثال ډېر کوم لکه مثال زه به اوس کتاب مطالعه کوم یا مثال زه د کتاب په مطالعه کولو باندې بوخت یم همدې ډول وختونو لپاره همدې ډول خبرو لپاره موږ تاسو پریزنټ کنټینیوس ټینس یا حاضره جاري زمونه استعمالوو همدا تعریف ما پښتو ته هم ترجمه کړی دی تاسو همدارې سره نوټ کولی هم شئ فقط یو څو سکنډه یا یوه دقیقه یا 2 دقیقې ویډیو ته سټاپ کوئ همدارې سره نوټ کوئ هم ښه زه راځم مثال اوس په همدې زمونه کې هیلپینګ ورب ته چې په همدا زمونه کې کوم ډول هیلپینګ ورب یا مثال کومکي فعلونه استعمالیږي لکه څه ډول چې موږ تاسو ته له همدې څخه وړاندې کومه د سیمپل پریزنټ ټینس ویډیو پاکه هم دا توضیحات وکړو چې هره زمونه چې دا هیلپینګ ورب لري نو پریزنټ کنټینیوس ټینس زمونه هم ځانګړي هیلپینګ ورب لري ښه ګورو چې په دې کې کوم ډول هیلپینګ ورب استعمالیږي نو په دې کې هیلپینګ ورب چې دی قدرمن لیدونکو آر دی ایم دی ایز دی دا هم بیا هر یو د جدا سبجیکټ لپاره استعمالیږي آر د کوم سبجیکټ لپاره استعمالیږي ایم او ایس اوس په همدې هم وغږیږو بعضې خلک ورته ټو بي ورب هم وایي زه راځم لومړی آر در پیژنم چې آر د کوم ډول سبجیکټونو لپاره موږ استعمالولی شو تاسو دلته وینئ په دغه اوس کې چې کوم باندې په دا شنه رنګ سره نښانې شوي دي د وی لپاره موږ آر استعمالولی شو په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې د دې لپاره او د یو لپاره د همدې 3 سبجیکټونو لپاره موږ له آر څخه استفاده کوو نو انشاءالله جملې کې استعمالوو دا هم تاسو بیا عملي ډول ووینئ ښه اوس مثال په ایم باندې به ووایو چې ایم د کوم سبجیکټ لپاره استعمالیږي ایم بیا په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې موږ فقط د آی سبجیکټ لپاره استعمالوو د همدې څخه وروسته بیا مثال ایز دی ایز بیا مثال موږ فقط په دې زمونه کې د هی شي او ایټ لپاره استعمالوو د همدې 3 سبجیکټونو لپاره موږ بیا ایز استعمالوو اوس په مثال همدې برخې ته راشو مثال مثبت جملې ته مثبت سټرکچر ته په همدې به ووایو نو اوس به راشو لومړی په همدې زمونه کې مثبت سټرکچر ته چې د همدې زمونې مثبت جملې سټرکچر په کوم ډول دی تاسو متوجه اوسئ نو د قدر وړ لیدونکو په دې کې مثبت سټرکچر په همدې ډول دی پازیټیو لومړی سبجیکټ دی بیا په دې سه هیلپینګ ورب دی لکه مثال ایس آر ایم هغه مو تاسو ته وښودل د هر سبجیکټ مطابق تاسو بیا هغه استعمالولی شئ ورب دی آی ان جي او کامپلیمنټ نو په دې کې یو بل ټیک ته مو هم پام وي
په دا جملې کې مثال که مثبت وي که منفي وي که سوالیه وي د ورب سره ING اضافه کیږي، یعنې د ورب په پای کې ING اضافه کیږي. نو اوس به تاسو په اګزامپل کې وګورئ چې څه ډول ING اضافه کیږي او څه ډول موږ د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. ښه لومړی راځو مثال یو اګزامپل ته تاسو دلته وګورئ. لومړی سبجیکټ تاسو وګورئ موږ په سبجیکټ په ځای هیر اخیستی دی چې د هغه او سړي لپاره استعمالیږي. بیا په هیلپینګ ورب کې موږ ایز راخیستو ځکه چې سینګولر دی سبجیکټ ایز استعمالیږي. بیا موږ له ورب څخه ګور اخیستی دی چې تللو ته وایي. بیا مثال ING مو سره ټچ کړې ده، تاسو وینئ په سره رنګ سره نښانې ده. بیا کمپلیمنټ برخه ده. هی از ګوینګ ټو سکول ناو، دی اوس مهال ښوونځي ته ځي یا مثال ښوونځي ته روان دی. دویم اګزامپل ته هم ګورو، تاسو وګورئ دلته موږ وی سبجیکټ استعمال کړی دی. سبجیکټ که موږ وی سبجیکټ راخوستی دی، بیا مثال د هیلپینګ ورب څخه ځکه چې فلورل دی آر موږ استعمال کړی دی. بیا مثال په ورب کې فلیډ او ING مو اضافه دی او کرکټ کمپلیمنټ دی. تاسو دلته وینئ وی آر پلیینګ کرکټ، موږ د کرکټ لوبه کوو اوس مهال. دلته بعضې ملګري سره همدا پوښتنه هم وي چې د ناو که ولګېږي دا مهم دی او که نه، او که ونه لګېږي د جمله کمپلیټ کېدلی شي، بالکل کمپلیټ کېدلی شي، هیڅ مشکل نشته. که داسې ولیکئ هم وی آر پلیینګ کرکټ ناو، که داسې ولیکئ هم وی آر پلیینګ کرکټ، هیڅ مشکل نشته. که ناو استعمال شي ښه خبره ده، او که نشي استعمال هم جمله کمپلیټ ده. ښه دریم اګزامپل هم ګورو. دریم اګزامپل کې موږ دلته د آی سبجیکټ څخه استفاده کړې ده. سبجیکټ په ځای موږ آی راخوستی دی چې زما لپاره استعمالیږي، یعنې زه ایم لګولی د هیلپینګ ورب څخه ځکه د آی سبجیکټ لپاره ایم استعمالیږي. بیا مثال ورب کې سټډي، بیا ING اضافه شوي ده، بیا کمپلیمنټ برخه آیم سټډینګ بوک ناو، زه اوس مهال کتاب مطالعه کوم. همدا و د مثبت جملې سټرکچر، همدا و مثال په هماغه سټرکچر کې جملې. نو قدرمنو لیدونکو، تاسو به په همدې زمانه کې په پریزنټ کنټینیوس ټینس کې د همدې سټرکچر مطابق ځئ، همدا ډول به کټ مټ مثبت جمله استعمالوئ. اوس فراشو مثال نیګیټیو سینټنسز او سټرکچر ته منفي ته، چې مثال منفي جملې او سټرکچر موږ څه ډول استعمالوو. په دې کې لومړی سټرکچر ګورو. سټرکچر په همدې ډول دی، سبجیکټ دی ایز، مثال هیلپینګ ورب لکه آر ایم، ناټ دی، بیا پسې وروسته ورب دی ING او کمپلیمنټ دی. اوس را درومو مثال په همدې کې جمله استعمالوو. ښه تاسو لومړی اګزامپل ته وګورئ. دلته موږ سبجیکټ راخوستی دی، شي مو راخوستی دی چې د جینۍ لپاره استعمالیږي. بیا مثال هیلپینګ ورب څخه ایز دی ځکه سینګولر دی. بیا ناټ دی، تاسو وینئ ناټ په شنه رنګ سره نښاني شوی دی. دلته مثال منفي جمله کې ناټ مهم دی. ناټ چې دی مثال په همدې زمانه کې د هیلپینګ ورب څخه وروسته او د مثال اصلي ورب څخه مخکې استعمالیږي. دلته تاسو وینئ شي از ناټ ګوینګ ټو سکول ناو، دی اوس مهال ښوونځي ته نه ځي. سبجیکټ دی، هیلپینګ ورب، ناټ، ورب دی، ING او کمپلیمنټ برخه ده. دویم اګزامپل ته هم وګورئ. دلته موږ بیا په سبجیکټ کې دی راخوستی چې د فلورل لپاره استعمالیږي، آر مو راخوستی، په هیلپینګ ورب کې ناټ دی، واش دی په ورب کې چې مینځلو ته یې لیکي ING بیا ورسره جمع شوي ده او وروسته یې کمپلیمنټ برخه ده. دی آر ناټ واشینګ مای کار، دوی اوس مهال زما موټر نه مینځي. ښه دریم اګزامپل ته هم وګورئ. دریم اګزامپل کې موږ بیا هم له آی سبجیکټ څخه استفاده کړې ده. ښه I am not using TikTok، زه هم د اوس مهال ټیک ټاک نه استعمالوم. سبجیکټ کې مثال آی دی، په هیلپینګ ورب کې ایم دی، ناټ دی، په ورب کې یوز دی، ING اضافه شوی، کمپلیمنټ ټیک ټاک دی. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې په پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه کې منفي جملې استعمال کړئ. ښه راځو مثال سوالیه برخې ته، کویشن برخې ته. دلته لومړی سوالیه سټرکچر ګورو. تاسو دلته وینئ نو تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه په سیمپل پریزنټ ټینس زمانه کې هم چې هر ډول زمانه چې وي پاکه منفي جملې وي، وبښئ سوالیه جملې، پاکه به تاسو هیلپینګ ورب د سبجیکټ څخه مخکې استعمالوئ. نو دلته هم تاسو وینئ چې هیلپینګ ورب چې دی د سبجیکټ څخه مخکې استعمال شوی دی. لکه مثال ایز آر ایم د پخپله هیلپینګ ورب دی، د همدې زمانې سبجیکټ دی، ورب دی، ING کمپلیمنټ او کویشن مارک. یو ټکي ته مو پام وي په سوالیه جملې کې به تاسو د جملې په پای کې حتما کویشن مارک لګوئ، نو په دې کې کویشن مارک هم ورسي. ښه دلته مثال اوس راځو په همدې کې اګزامپل استعمالوو. تاسو دلته ګورئ لومړی اګزامپل موږ په هیلپینګ ورب کې ایز راخوستی ځکه چې مثال دلته سبجیکټ سینګولر دی، هی دی. ښه از هی ډرینکینګ ټی ناو، مثال مقصد یې څه شو، آیا دی اوس مهال چای څښي. لومړی مثال په هیلپینګ ورب کې ایز دی، په سبجیکټ کې هی دی، په ورب کې ډرینک دی، بیا ING اضافه ده، په کمپلیمنټ کې ټی دی.
آیا دی اوس مهال چای څښي سوالیه جمله ده. پوښتنه شوې ده. بیا موږ آر راخوستی دی مثال د هیلپینګ ورب څخه ځکه دلته سبجیکټ چې دی په پلورال کې دی یو لپاره موږ آر استعمالوو. Are you working in company now؟ آیا تاسو اوس مهال هم په کمپنۍ کې کار کوئ؟ اوس دلته لومړی په هیلپینګ ورک کې آر دی، په سبجیکټ کې یو دی، په کار کې ورک دی، انجی د پښه یو کمپلیمنټ برخه ده. نو په همدې ترتیب قدرمنو لیدونکو تاسو سوالیه جملې استعمالولی شئ. کټ مټ به د همدې سټرکچر مطابق سئ. اوس فعل همدې څخه وروسته راشو همدا ډول جملې ته چې هم منفي وي او هم سوالیه وي. لکه مثال آیا ته په کمپنۍ کې کار نه کوې اوس مهال؟ آیا ته اوس مهال مثال ښوونځي ته نه ځې؟ همدا ډول جملې څنګه استعمالولی شو کوم سټرکچر مطابق. ښه مثال نیګیټیو انټراګیټیو سینټنسز او سټرکچرو ته دلته تاسو وګورئ په دې کې ملګرو ما تاسو ته مخکې هم خبره کړې وه په سیمپل پریزنټ ټینس کې چې موږ دوه ډوله سټرکچر خاص کټ مټ په منفي سوالیه جملې کې استفاده کولی شو. خو ډېر امریکن استعمالیږي خو بعض خلک بریټش هم استعمالوي چې یو امریکن دی او بل بریټش دی. په امریکن کې موږ بیا دوه ډوله سټرکچر او جملې هم استعمالولی شو. لومړی تاسو وګورئ لومړی سټرکچر ته تاسو وګورئ آر ایم ایز او څنګه کې ناټ یعنې لومړی هیلپینګ ورب بیا ناټ بیا سبجیکټ ورب آی ان جي کمپلیمنټ بیا همدا امریکن کې چې شارټ حالت دی یعنې لنډ حالت ایز د مثال د ایز ناټ دواړه سره یو ځای شوي دي او لنډ حالت ایزنټ یا ارنټ مثال یا امنټ مثال سبجیکټ ورب آی ان جي کمپلیمنټ او کویشن مارک. اوس راځو بریټش ته هم راځو. تاسو د بریټش سټرکچر هم وګورئ هیلپینګ ورب دی سبجیکټ دی ناټ دی ورب آی ان جي کمپلیمنټ. اوس فرق یې څه شو؟ یوازینی فرق یې دا دی د امریکن سره چې په امریکن کې د سبجیکټ څخه مخکې ناټ استعمالیږي خو بریټش کې د سبجیکټ څخه وروسته ناټ استعمالیږي. د امریکن کې دوه ډوله سټرکچر دی یو لانګ حالت دی یو شارټ حالت. عین مثال که تاسو لانګ حالت استعمالوئ لومړی که شارټ استعمالوئ دوهم خو تر ټولو ډیر چې استعمالیږي په امریکن کې شارټ حالت استعمالیږي یعنې لانډ حالت استعمالیږي. ښه اوس به راشو اګزامپل ته انشاءالله ستاسو سره نوره هم په خلاصیږي. ښه لومړی موږ په امریکن کې اګزامپل په شارټ حالت کې استعمال کړی دی ایزنټ احمد ګوینګ ټو سکول ناو. آیا احمد اوس مهال ښوونځي ته نه ځي؟ دلته تاسو ایز ناټ هم لیکلی شئ لانګ حالت خو تر ټولو بهتره دغه ده چې لانډ حالت استعمال شي. اوس بریټش ته متوجه شئ. ایز احمد ناټ ګوینګ ټو سکول ناو. آیا احمد اوس مهال ښوونځي ته نه ځي؟ یوه خبره ده یو بریټش ته یو امریکن ده. تاسو دلته وګورئ ناټ د احمد نه مخته استعمال دی په بریټش کې ناټ د احمد نه وروسته استعمال شوی دی. نو همدا یوازینی فرق دی. بعضې خلک دا خبرې هم کوي چې امریکن بریټش نشته دا بالکل شته. ما ښایسته څېړنه کړې ده په دې سې بالکل همدا ډول حقیقت ده. بریټش جملې هم کې شته او امریکن هم شته په همدې سټرکچرو تاسو تللی شئ خاص کټ مټ په سوالیه او منفي جملو کې. نو همدا توپیر شته. نو تاسو کټ مټ د همدې سټرکچرو مطابق جملې استعمالولی شئ. که تاسو امریکن سټرکچر مطابق سئ که د بریټش سئ نو تاسو به کټ مټ هر ډول جملې چې استعمالوئ په هره بره کې وي په همدې ترتیب یې استعمالولی شئ. نو همدا وه پریزنټ کنټینیوس ټینس زمانه همدا یوه پیژندګلوي هیلپینګ ورب سټرکچرې جملې. نو خدای دې وکړي چې کومه ستونزه او مشکل نه وي د همدې زمانې بشپړ هدف نه پوه شوي یاست او مقصد مو اخیستلی وي. که بیا هم کوم قدرمن لیدونکي ته یا مثال کوم شاګرد ته په همدې اړه کوم په پوښتنه وي یا په کوم څه نه سم پوه شوی نه وي تاسو کمنټ پرېښودلی شئ انشاءالله موږ تاسو ته ځواب درکولی شو. په الحال مو په خدای سپارلی یاست. ښه وخت.